الرحیم. زمونږ ډېر قدرمن، ډېر عزتمن، محترم او زمونږ مشر ورور شیخ جانزاده صاحب او د دوی کورنۍ خپلو خپلوانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتون افغان ملت ځلان ستوری د عوامي نېشنل ګوند مخکښ د شیخ جانزاده صاحب د کورنۍ او د ټول ملت بالخصوص د باجوړ یو ډېر دروند، یو ډېر ښکلی او یو ډېر پوهه باصلاحیته مولانا خانزیب صاحب د شهادت پیښې په اړوند تسلیت درته وایو. الله پاک دې د مولانا خانزیب خوارې محنت، قربانۍ او شهادت قبول کی او الله تعالی دې ستاسو کورنۍ، خپل خپلوان، ملګري، تنظیم او ټول ملت ته صبر او استقامت را نصیب کړي. آمین. غږیز پیغام دومره اثر خو نه وي چې ډېر وغږېږي. بس دومره وایم چې هغه لار، هغه فکر، هغه خواري، هغه محنت، هغه قربانۍ چې مولانا خانزیب په خپل ژوند کې کولې، مونږ ټول وعده کوو چې هغه به مونږ کله هم هغه محنت او خواري د خپل ملت دپاره، د دغې مظلوم ملت دپاره، هغه چې څوک یې غږ هم اورېدل نه غواړي، غږ یې بند دی، هغه چې څوک یې حرکت ته هم نه پرېږدي، دومره مظلوم، د دومره مظلوم ملت په دپاره، د حق دپاره خوارۍ کول، همدغه فکر او دغه نظریه او همدغه خوارۍ او محنت، دا مبارزه، دا به مونږ ټول جاري ساتو. همدغه د حق مبارزه ده، همدغه د ویاړ مبارزه ده چې هم په دنیا کې د انسانانو په منځ کې عظمت او لویي لري، او هم د حق مبارزه د الله په نزد هم لویي لري. د دغه مخالف خلک یا هغه خلک چې زمونږ دې د حق مبارزې ملګري ته او ملګرو ته نقصان رسوي، هغه څومره سپک دي. هغه په دنیا هم د ولسونو په منځ کې، د انسانانو په منځ کې، د دغو مظلومانو په منځ کې د لعنت قابل دي. خلک په لعنت وایي، او هم د الله په نزد باندې د داسې خلکو ځای او مقام ډېر تریخ او لوېدلی وي. یعنې هغو خپل دنیا او آخرت تباه کړي دي، البته په مقابل کې د دغې مظلوم ولس دپاره د خوارۍ او محنت کولو واله لار، هغه په دنیا او هم د خدای په نزد د عزت او د عظمت یو سبب دی. دا حق لار ده، دا به مونږ ټول جاري ساتو. غږیز پیغام دی، په دې کې ډېرې خبرې ما ول اثر نه وي، خو نږدې به په نو چیرې سره وینو بیا به مخامخ ډېرې خبرې سره کولی شو. یو ځل بیا وایم، خدای ستاسو کورنۍ ته او د باجوړ ولس ته، ستاسو ګوند ته او ټول پښتون افغان ملت ته صبر ورنصیب کړي. خدای د مولانا خانزیب درجات لوی کړي، او خدای د دغه لاره، دغه محنت، د خواري او د مظلوم ملګرتیا دا د تل آباده ساتي. آمین. خدای مو آباد لره، خدای مو په خیر شه لره.